زه د انګور اصلي بوټی یم او زما پلار باغوان دی. هغه زمانه هر هغه څانګه پرې کوي چې میوه نه نیسي او هر څانګه چې میوه نیسي په هغې کې کینچي کوي چې نوره زیاته میوه ونیسي. د هغه کلام په ذریعه کم چې ما تاسو ته اورولی دی، تاسو خو پاک او صفا شوي یئ. په ما کې اوسئ لکه چې زه په تاسو کې اوسېږم. لکه څنګه چې یوه څانګه یوازې میوه نشي نیولی تر څو چې هغه د انګور د بوټي سره پیوند نه وي، دغسې تاسو هم میوه نشئ نیولی تر څو چې تاسو په ما کې نه اوسئ. زه د انګور بوټی یم او تاسو زما څانګې یئ. څوک چې په ما کې اوسي او زه په هغوی کې، نو هغې ډېره میوه نیسي، ځکه چې زما نه بغیر تاسو هیڅ نشئ کولی. هر څوک چې په ما کې نه اوسي هغه به لکه د بیکاره څانګې په شان ګزار کړی شي او وچ به شي، او دغه شان وچې څانګې یو ځای ته راټولیږي او په اور کې سوځولې کیږي. که چېرې تاسو په ما کې اوسئ او زما خبرې په تاسو کې اوسي، نو څه چې تاسو غواړئ هغه به تاسو له درکړی شي. نو چې کله تاسو ډېره میوه نیسئ، نو په دې سره زما اصلي مریدان یئ او په دې سره زما پلار ته لویي میلاویږي. څنګه چې پلار ما سره مینه کړې ده، نو دغه شان زه تاسو سره مینه کوم. زما په مینه کې اوسئ. که چېرې تاسو زما په حکمونو عمل کوئ، نو تاسو به زما په مینه کې اوسېږئ، لکه څنګه چې ما د خپل پلار په حکمونو عمل کړی دی او د هغه په مینه کې اوسېږم. ما تاسو ته دا ټولې خبرې د دې دپاره وکړې چې زما خوشحالي په تاسو کې وي او چې ستاسو خوشحالي پوره شي. دا زما حکم دی چې تاسو د یو بل سره مینه کوئ، څنګه چې ما تاسو سره مینه کړې ده. د دې نه لویه مینه چا کې نشته چې یو کس دې د خپل دوست لپاره خپل سر ورکړي. تاسو به هله زما دوستان یئ چې زما په حکمونو عمل کوئ. نو زه د دې نه پس تاسو ته غلامان نه ویم، ځکه چې غلام ته پته نه وي چې د هغه مالک څه کوي. خو ما تاسو ته دوستان ویلي دي، ځکه چې ما تاسو ته هر هغه څه ښکاره کړي دي کم چې ما د پلار نه اورېدلي دي. تاسو زه غوره کړی نه یم، خو ما تاسو غوره کړي یئ او ما تاسو مقرر کړئ چې لاړ شئ او میوه ونیسئ، هغه میوه چې د تل ده. نو پلار به تاسو ته هر هغه څه درکړي څه چې تاسو زما په نوم د هغه نه وغواړئ. دا زما تاسو ته حکم دی چې د یو بل سره مینه کوئ